سلامونه دوستانو ته مې درو جوړ خوشاله بوئ. نننۍ ویډیو کې د هامسټر کمبوډ په اړه مې تاسو لپاره تیاره کړې دی چې یو نوی اپډیټ پکې راغلی دی او د گیم کولو آپشن په دې کې ځپلی دوستانو. نو په دې کې موږ تاسو ته څلور کلیانې راکوي او هغه کلیانې موږ او تاسو بشپړوو او یوه بله کلي به هم هره ورځ بشپړوو چې 5 کلیانې به موږ او تاسو هره ورځ په هامسټر کمبوډ کې بشپړوو. لومړی کلي خو دوستانو دغه یوه کلي ده چې دغه د مینی ګیم کومه کلي ده دوستانو دغه به موږ تاسو بشپړوو. په دې کې دغه ما ترلاسه کړی دی او پورته دوستانو تاسو چې راشئ ما شپږ کلیانې بشپړې کړي دي. په دې کې موږ تاسو څخه دلته کوډ غواړي. دغه کوډ به موږ تاسو څنګه پیدا کوو. د کوډ پیدا کولو لپاره به تاسو دوستانو راشئ دلته تاسو کتلی شئ دغه د پلی کوم اپشن چې دی دوستانو پلی ګراوند دغه اپشن نوی په دې کې ځپه شوی دی په هامسټر کمبوډ کې چې څلور کلیانې په دې کې موږ او تاسو ته راکوي په دې کې کوډونه وي دوستانو. دغه کوډ به موږ تاسو پیدا کوو. څنګه به پیدا کوو راشئ په همدغه ګیم باندې به دوستانو داسې کلیک واخلئ. په دې کې موږ تاسو څخه په دغه ځای کې کوډ غواړي. زه تاسو ته اوس ښایم چې موږ تاسو څخه په دغه ځای کې کوډ غواړي او دغه کوډ موږ سره نشته. وایي پیسټ د کوډ هیرې نو تاسو خپل کوډ چې دی هغه دننه کوئ او بیا ریډیم باندې کلیک واخلئ. نو موږ تاسو سره کوډ نشته. د دې لپاره به موږ تاسو راځو په دغه پلی اپشن باندې به کلیک اخلو. کله چې په پلی اپشن باندې کلیک واخلو موږ تاسو ډایرکټ پلی سټور ته بیایي. دغه دوستانو دغه یو گیم دی تاسو کتلی شئ. دغه گیم به تاسو ډاونلوډ کړئ. تاسو ډایرکټ دغه گیم ته بیایي. دغه گیم تاسو کتلی شئ دغه به ډاونلوډ کړئ. ما مخکې ډاونلوډ کړی دی او را به شئ په پلی باندې به کلیک ورته واخلئ. کله چې په پلی باندې تاسو کلیک وایسته اوس تاسو ته گیم سټارټېږي. نو لږ منتظر کېږو تر څو دغه گیم موږ او تاسو ته سټارټ شي. لږ دوستانو زه انتظار باسم. تاسو کتلی شئ دغه گیم اوس موږ ته خلاص شي. دوستانو موږ ته گیم را خلاص شو. په دغه ځای کې موږ ته لاندې یو اپشن کوي چې هغه هول ټوپ په نوم دی. دغه اپشن دوستانو داسې کلیک کړئ او کله مو چې کلیک کړئ دغه گیم تاسو دوستانو اوس سټارټېږي. تاسو به دغه به داسې موږ تاسو مخې ته بیایو. چا موبایل چې کوم کله تیز وي موبایل یې ښه کار کوي بیا د ګیم ښه گیم کولی شي. دا چې ما موبایل لږ څه کمزوره دی په همدې وجه باندې لږ څه ګیم ودرېږي خو بیا هم تر یو حده به وګورو چې څومره کار کوي او که یې نه کوي. ښه دوستانو نو دغه د ګیم پیل حال روان دی چې خبره د ګټلو لور ته. ښه دوستانو دغه گیم موږ ترسره کړ او دغه گیم موږ وګټلو او موږ ته په دې گیم باندې تاسو کتلی شئ دغه کوین هم راکړل. موږ او تاسو به راشو په همدې کوین باندې به کلیک واخلو. دغه موږ تاسو ته جمع شول. کوډ دوستانو موږ څنګه پیدا کولی شو. دغه کوډ لږ په وروستۍ شیبه کې تاسو درکوي. تاسو به راځئ بل گیم به پلی کوئ. راځو موږ تاسو دوستانو اوس دلته بل گیم پلی کوو. د زر بلمې باندې کلیک اخلو او راځو اوس یو بل گیم پلی کوو. تاسو به تقریبا شاوخوا څلور ګیمونه پلی کوئ او کوډ به تاسو ته وروستۍ شیبه کې درکوي. چې تر اوسه پرې موږ ته هم کوډ نه درکړی. ویډیو په تور پایه دوستانو ورسره ګورئ چې څنګه طریقه کوم همدغه شانتې طریقه به تاسو هم کوئ. کنې تاسو بیا هېڅکله هم کوډ نشئ پیدا کولی. د هامسټر کمبوډ په اړه دغه تر ټولو مهمه ویډیو ده ځکه چې دوستانو دغه اپشن چې کوم پکې راوتلی دی که دغه تاسو بشپړ نه کوئ نو شاید بیا تاسو ویډرا ونه شئ کوئ. لکه څنګه چې نورو روبوټونو کومې اپشنې چې رابستلې وي او دوی خاصې خلکو ته پلمې جوړې کړې په همدې خاطر باندې دوی خلکو ته ګټه ورنه کړه. راځو دوستانو اوس بل گیم موږ تاسو پیلوو. نو دغه هم دوستانو تاسو کتلی شئ دغه هم گیم دی. دغه دویم گیم هم موږ تاسو باید حتما وګټو. که تاسو دا مسلسل ونه ګټئ یعنې څلور کلیانې مسلسل ترلاسه نه کوئ همداسې لږې لږې چې ترلاسه کوئ بیا هم ښه خبره ده. نو دغه گیم هم پیل شو دوستانو. نو اوس راځو بیرته بیا له سره سټارټوو. ښه دوستانو کله چې تاسو دغه گیمونه پکې بشپړ کړ نو دلته تاسو ته یو اپشن درکوي چې هغه د هامسټر کمبوډ لوګو دی. په دغه کوینز کې دوستانو وینئ تاسو به راشئ په همدې باندې به کلیک واخلئ بیا به راشئ پورته زر بلمې باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې دوستانو په دې باندې کلیک وایسته او بیا به راشئ دغه به تاسو کلوز کړئ. نو موږ ته دوستانو اوس هم کوډ نه درکړی. نو کله چې کوډ راکړي دغه کې موږ تاسو دغه کمپلیټ شي او کوډ ښایي موږ تاسو ته. ښه دوستانو ما هم دغه گیم هم وګټلو. هلته بیا ویډیو اوږدېدله دوستانو چې تاسو ته ما تر څو طریقه ښودلې وای. نو دغه کوینونه به موږ دوستانو اوس ور جمع کړو او موږ تقریبا 2 ګیمونه وګټل.
موږ به څلور ګیمونه ګټو او بیا به موږ ته پته لګېږي چې کوډ دی او که نه دغه ایډز هم راځي او دغه ایډز به سکیپ کوئ تاسو. ها دوستانو دوه ګیمونه مې ګټلي دي او دریم ګیم ته هم راځم. لومړی دغه همسټر کمبوډ کې ګورم چې آیا کوډ شته او که نه. ها دوستانو اوس هم کوډ نشته. راځو بیا هم دریم ګیم هم پیلوم تر څو درې ګیمونه. تاسو باید حتما څلور ګیمونه وګټئ او که بیا هم تاسو ته کلي درکوي او هغه کوډ درکوي. نو زه راځم دغه گیم هم دوستانو سټارټوم. دغه گیم هم موږ تاسو حتما باید وګټو. هغه گیم ګټلو کې زه ویډیو سکیپ کوم بیا بعضې وخت ځکه چې دلته بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي نو په همدې خاطر دوستانو نو په ویډیو یو څه سکیپ کوم ځکه چې بیا ویډیو هم اوږده نه شي او تاسو وخت هم دوستانو بې ځایه ضایع نه شي. نو ګیمونه هم لږ څه ګران دي ځکه چې دغه بایسیکل چې یو ځل یې خوشي څه شي نو بیا ډېر تیز سي او کنټرولول هم بیخي بیا مشکل دی دوستانو. نو داسې به تاسو په چل سره دغه ګیمونه ګټئ ځکه چې دغه ګیمونه ډېر زیات مخیم دي. که غواړئ چې همسټر کمبوډ کې دغه خپلې پیسې په ډېرې اسانۍ سره بیا وباسئ پرته له کوم مشکل چې کله لانچ شي نو دغه ګیمونه تاسو باید حتما وګټئ. ښه دغه ګیم هم دوستانو خلاص شولو. راځو په نو تینګ باندې کلیک اخلو. فکر کوم 24 ساعته وخت یې هم موږ ته راکړو. ها دغه هم خلاص شولو دوستانو. موږ ته ها کومې سکې چې دي هم راکړلې تقریبا شاوخوا 1200 سکې او دغه ایډز هم سکیپ کوو. راځو دوستانو بل گیم هم پیلوو. څلورم گیم هم پیلوو. اوس به وګورو تر اوسه پرای موږ ته کلي نه راکړ. دغه ګیمونه به تاسو تر هغې کوئ چې کله تاسو ته کلي درکړي. راځو دوستانو دغه هم پیلوو. دغه گیم به هم اوس وګورو. ها دغه سایکل والا هم که تاسو پرې وم وایئ که نه په سایکل باندې بیا هم تاسو ته کوم ضربه او ضرر نه رسېږي تاسو گیم هماغسې سټارټ وي دوستانو. نو دغه گیم دغه هم دوستانو پیل شو. بیرته له سره کوم. ښه دوستانو څلورم ټریک هم ما وګټلو او دغه څلورم گیم هم بشپړ شو. اوس ګورو دوستانو چې آیا موږ ته کلي راکړی او کړی ده راکړی. نو له دې څخه بیک ځو دوستانو په نو تګ باندې کلیک اخلو. دغه ایډز چې دغه سکیپ کوو. کومې سکې چې دي هم 2400 شوې. راځو دغه همسټر لوګو باندې دوستانو کلیک اخلو. تر اوسه پرام کوډ یې موږ ته نه دی راکړی. ها دوستانو زه بیا راځم د وایي کمپلیټ ان ریس که نه وایي تاسو ریس دوباره بیا واخلئ او ګیم سټارټ کړئ تر څو دغه هغه ترلاسه کوي ریل ترلاسه کوي دوستانو. نو بیا هم راځو په دغه ریس باندې کلیک اخلو. کوډ لا تر اوسه موږ ته دوستانو نه دی راغلی. نو کوډ پسې دوستانو تاسو ډېر ګرځئ دې پسې به نه ګرځئ چې ما ګیم وبایللو یا مې وګټلو. که ویې بایلل او که یې ویې ګټئ په دواړو کې تاسو ته کوډ درکوي. راځو بیا په د ریس باندې کلیک اخلو او دغه ګیم بیا سټارټوو. دوستانو ما دغه ګیم هم وګټلو. بیا هم تر اوسه پوره به وګورو چې کلي موږ ته راکړی دی او که یې نه دی راکړی. نو راځم دغه ګیم هم دوستانو خلاصوم. له هغې وروسته به وګورو چې کلي شته دی او که نه شته. راځو بیا هم ریس باندې کلیک اخلو او بل ګیم هم سټاټوو. دوستانو ګیم ګټل موږ ته نه دي مخیم. موږ ته صرف کوډ پیدا کول چې دی هغه دوستانو مخیم دي. که تاسو دوه ګیمونه وګټئ یا درې ګیمونه وکړئ یا څلور ګیمونه وکړئ یا تر لسو پورې ګیمونه که وکړئ تاسو ته حتما یوه کلي په دې کې درکوي چې هغه کلي به تاسو حتما خلاصوئ. دغه ډېره ضروري ده دوستانو. تاسو به دغه داسې عادي نه ګڼئ. دغه چې دی ډېره ضروري دی. اوس راځو دلته همسټر کمبوډ کې موږ ته یو سور نښان راکړو. اوس راځو په همدغه همسټر کمبوډ لوګو باندې کلیک اخلو. آیا تاسو بالکل دوستانو کتلی شئ دغه دی موږ بالآخره بریالي شو تر څو دغه کوډ او دغه کلي دوستانو موږ ترلاسه کړو. تاسو کتلی شئ دغه دی زموږ کلي دی چې همسټر کمبوډ پرومو دی دوستانو. راپسې په همدغه کاپي کوډ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک دوستانو وایستو نو لږ به منتظر شئ. تاسو ورته دغه کوډ یا کلي تاسو سره بالکل اوس دوستانو کاپي کیږي. کله مو چې دوستانو کاپي کړئ را به شئ بیرته تاسو همسټر کمبوډ ته. کله چې همسټر کمبوډ ته دوستانو راغلی او اوس به همسټر کمبوډ راخلاص کړو په خپل موبایل کې به همسټر کمبوډ دوستانو راخلاص کړئ. راځم ټلیګرام ته. ښه دوستانو نو موږ تاسو کلي ترلاسه کړه. اوس راځو زه تاسو ته ښایم چې دغه کلي به موږ تاسو څنګه هلته دننه کوو. پورته تاسو دوستانو کلي ښکاري ما سره تقریبا شاوخوا 6 کلیانې ما ترلاسه کړي دي او راپسې په همدغه کلي باندې به کلیک واخلئ او دغه ځای کې به دوستانو دغه کوډ تاسو ورته پیسټ کړئ.
را به شئ کوډ به داسې ګوته به کلکه ونیسئ او دغه کوډ به دوستانو داسې ګوته پیسټ کړئ او را به شئ دغه شین خط باندې کوم دوستانو ریډیم چې لیکل شوی دی په همدغه ریډیم باندې به کلیک واخلئ. دوستانو دغه ریکویسټ پروسیسینګ دی بالکل تاسو کتلی شئ زموږ کوډ چې هغه سکسسفل شو زما سره 6 کلیانې مخکې وي اوس چې دی 9 کلي شوه. نو دغه به دوستانو بیا څنګه ترلاسه کوو تاسو به بیا هم راځئ لومړی کلي خو موږ او تاسو اوس بشپړه کړې ده 2 کلي لپاره به بیا راځو او ګیم به دوستانو بیرته له سره بیا سټارټوو. همسټر کمبوډ کې چې لاندې دغه ګیم ته راشئ تاسو کتلی شئ 4 کلیانې دي ما یوه کلي بشپړه کړه او 3 نوره راته پاتې دي دوستانو. نو بیرته به بیا تاسو ګیم ته راشئ ګیم ته چې کله راغلی ګیم به دوستانو تاسو را خلاص کړئ او بیا به پورته ضرب علامه باندې کلیک واخلئ او لږ به منتظر شئ تر څو دغه ایډ سکیپ شي. ها دوستانو ریسیو آپشن تاسو کتلی شئ تاسو به راشئ په همدغه ریسیو آپشن باندې به بیا کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په ریسیو باندې کلیک واخیست گیم به تاسو بیا له سره سټارټ کړئ. که 3 یا 4 ځلې ګیم وکړئ په همغه طریقه باندې بیا تاسو ته هغه کلي درکوي لکه وړاندې چې ما ته په همغه طریقه باندې راکړه. نو بیرته بیا تاسو ګیم سټارټ کړئ او هغه کوډ چې کله درکړي او هغه کوډ به کپي کړئ همغه ځای کې به پیسټ کړئ. 4 ځله به دغه ګیم 4 کلیانې به تاسو ختما ترلاسه کوئ په دغه ګیم کې. هره ورځ به 4 کلیانې ترلاسه کوئ او بیا به هامسټر کمبوډ کې چې د ورځې 15 کلیانې کېږي. نو زه پوره یقین لرم چې که تاسو چېرته هامسټر کمبوډ کې همدغسې کار هره ورځ ترسره کوئ نو به هېڅکله هم تاسو ویډرا نه ځنډېږي. تاسو ویډرا په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې هر څومره کوین تاسو جمع کړي دي په ډېرې اسانۍ سره بیا کولی شئ دا ویډرا کوئ. نو زه دوستانو ویډیو نوره نه اوږدوم ویډیو چې وایي همدې ځای که خوښ شوي وي لایک یې له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زه رانه تاسو په لوی الله سپارم زموږ ټلګرام چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دوستانو تر څو تاسو له داسې ښایسته ویډیوګانو نور هم